خو چې کله د دې ساه وختله د دې نه دې وروسته د مړي د ښخولو لارې چارې باید برابرې کړی شي او مړی دې په کور کې ډېر وخت نه ایساروي. البته که د چا نږدې خپلوان راځي د هغوی لپاره لږ وخت مړی ایسارول څه پروا نه لري، خو دا نه چې په کور کې مړی 1 شپه 2 شپې او 3 شپې ایساروي. دا د اسلام په مقدس دین کې ګناه ده. د غسل او د لمبولو اوبه، غسل باید په ډیرو تړمو اوبو ترسره شي چې نه ډیرې یخې وي او نه ډیرې ګرمې وي، او که چیرې په اوبو کې د بیرې پاڼې واچولی شي او هغه په هغې کې پخې شي نو دا ډیره غوره خبره ده. او د غسل طریقه داسې ده، دا دې لپاره قدرمنو اوریدونکو درته وایم چې موږ او تاسو مسلمانان او هر مسلمان دپاره دا ضروري ده چې دا د اسلام مقدس دین مسائل هغه ته یاد وي. د غسل طریقه دا ده چې اول به مړی په تخته یا په بل کلک شي باندې څملولی شي او د مړي نه به جامې ویستلی شي. که جامې وتلې خو ډیره ښه ده، خو مړي ته د تکلیف نه ورکوي، که نه ختلې هغه دې قیچي کړي او د مړي نه دې لرې کړي. چې کله د مړي نه جامې لرې کړي نو مړي باندې به یو څه واچوي، یعنې عورت به د مړي پټ کړي، یو لنګ به مړي ته ووهي او د هغه نه به وروسته مړي ته استنجا ورکړي. او د استنجا طریقه دا ده چې د لنګ لاندې به د خپل لاس نه نباسي او مړي ته به استنجا ورکوي او د خپل لاس نه به یو ټوټه تاو کړي. چې کله مړي ته استنجا ورکړه نو د استنجا نه به وروسته مړي ته اودس ورکړی شي. خو چې کله مړي ته اودس ورکوي هغه څوک چې مړی وینځي د مړي په اوداسه کې د خولې غړغړه یا د خولې پرېمینځل او د پوزې پرېمینځل دا نشته دی، یعنی د مړي خوله به هم نه وینځي او همدارنګه د مړي پوزه به هم نه وینځي، بلکې په پوزه او په غوږونو د کې ورته پاک مالوچ کیدي د دې لپاره چې د مړي په غوږونو او په پوزه کې اوبه لاړې نه شي. او که دا خبره معلومه وه چې دا مړی د جنابت په حالت کې مړ شوی ده یا ښځه په حالت د حیض او د نفاس کې مړه شوې ده، نو هغه څوک چې دوی ته غسل ورکوي څه ناڅه اوبه دې د دوی پوزې او خولې ته باید ورسوي، څه ناڅه بس اودس دې ورکړي، هغه اودس چې ژوندي کوي. د اودس نه به وروسته د مړي سر په صابون باندې ښه پاک ووینځي، ګمنځ کول یې نشته، سر به ورته پاک په صابون وینځي. نو مړی به بیا د دې نه وروسته په چپ اړخ باندې څملوي. چې کله په چپ اړخ باندې څملوي یعنې چپ طرف به یې ځمکې طرف ته شي، نو دا ښي طرف یې چې پاس دی د سر نه تر پښو پورې دا د پاک ووینځي. په دې باندې به د اوبه 3 وارې اوبه واچوي. چې کله یې ښي طرف ورته ووینځه د دې نه به وروسته مړی په ښي اړخ باندې څملوي او په چپ اړخ باندې د سر نه تر پښو پورې 3 ځله اوبه واړوي. او په کوم وخت کې چې په مړي باندې اوبه اړوي نو نرم نرم د مړي بدن هم په خپل لاس باندې وموښي. او د غسل په وخت کې دی لومړی ورته ښي لاس بیا ښي پښه وینځل او د دې نه وروسته چپ لاس او د چپه پښه وینځل دا پکار دي، ځکه چې کله په چپ اړخ باندې واچو نو ښي طرف به ټول ورته وینځي. چې ښي طرف خلاص شه د دې نه به وروسته د په ښي طرف واچوي د مړي چپ طرف ته به دې ټول ووینځي. نو چې کله غسل پوره شه نو اوس دې د مړي څخه لنګ خلاص کړي او په بله تخته دې ورته کفن واچوي. خو مخکې د دې نه چې دا مړی کفن ته داخل کړي د مړي بدن دې په یو پاکه ټوټه باندې باید وچ کړی شي.